طالبان څنګه د قوشتېپې کانال په اړه ازبکستان ته غوسه شوي دي؟ سلام، وخت مو پخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. د طالبانو ادارې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست شیر محمد عباس ستانکزي د ازبکستان ولسمشر څرګندونو ته په غبرګون کې ویل چې دوی د قوشتېپې کانال پروژې په اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره له هغوی سره د ډیپلوماتیکو لارو خبرو اترو ته چمتو دي. عباس ستانکزي دغه راز وویل چې د طالبانو اداره د افغانستان ټولې اوبو مدیریت کوي او د په وینا په اوبو د افغانانو مړښت وروسته به اضافي اوبه د ښه ګاونډیتوب له مخې ګاونډیو هیوادونو ته د سخاوت په توګه ورکوي. د پخواني حکومت پر مهال د اوبو د تنظیم ملي اداره معین احمد رشاد حکیم وویل چې د قوشتېپې کانال لومړی تخنیکي چارې د داود خان له واکمنۍ وروسته د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې پیل شوې. حکیم وویل د داود خان د واکمنۍ پر مهال د 1452 او 50 کلونو ترمنځ قوشتېپې کانال پیشنهادي پروژه وه او هغه وخت د دې طرحه د میز سر ته راغلې وه او انجینرانو پرې کار کړی و. بیا ځلې د 2019 او 2020 کلونو ترمنځ په دې پروژه بیا کار پیل شو. د دې پروژې په ډیزاین باندې او نورو مطالعاتو باندې کوم اسناد چې ورته په کار وو کار شروع شو او تر ډیره په دې باندې کار وشو. نوموړي وایي د پخواني جمهوري نظام سقوط د دې لامل شو چې هغه وخت د دې پروژې د عملي کولو چارې پیل نه شوې. حکیم زیاتوي دا یوه اغیزناکه پروژه ده چې د زرګونه هکتاره ځمکې د خړوبولو ترڅنګ د برېښنا د تولید ظرفیت به ولري او د فاریاب په 4 ولسوالیو کې به د وچکالۍ سره مبارزه وکړي. نوموړي د دې پروژې نیمګړتیاو ته هم ګوته نیسي او وایي چې د طالبانو ادارې د دې پروژې د تطبیق مسیر ته بدلون ورکړی او دغه راز تخنیکي برخه کې یو لړ ستونزې لري. هغه په دې تړاو زیاتوي په تخنیکي لحاظ د دې پروژې یو آپشن دا و چې دا باید د کندوز له قلعهزال ولسوالۍ څخه پیل شوی وای چې هغه وخت بیا تر ټولو ډیره ساحه تر پوښښ لاندې راوستله. د تخنیکي مطالعاتو د ډیزاین له اړخه څه نیمګړتیاوې شته چې پخوا هم په دې اړه خبرې روانې وې چې دا پروژه تکمیل شي آیا په دوامداره توګه به تامین شي او که نه، یا د ساتنې په برخه کې بحثونه روان وو. هغې ته زیات پام ونه شو او پروژه د تطبیق طرف ته لږ ژر لاړه. د طالبانو ادارې د مسؤلینو په وینا د قوشتېپې کانال د 258 کیلومترو اوږدوالي، 152 متره پلنوالي او 8.5 متره ژوروالی لري. دغه کانال چې د آمو سیند اوبو افغانستان ته راګرځوي د کرنې په برخه کې به د دښتې او ډیرې شاړې ځمکې آبادې کړي.